وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزتمند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اشراف امتی عزتمند امت زما پا امت کی دو ڈلی چی دی دا عزت وڑ دی او دا عزتمند دی ڈلی دی کلا چیم دا مخلوق کی اولی دلی نو دا دی عزت کوئی او دا عزتمند خلق زما پا امت کی د ټولو نه عزتمن چی دی اغا حملت القرآن اغا حاملین د قرآن دی کم زی چی قرآن والا اینی دا د عزت خلق دی او دا د عزت ور خلق دی زکا دا حاملین د قرآن دی سوک د قرآن حافظان دی او سوک د قرآن عالمان دی او سوک د قرآن ناظر اخوان دی خو حملت القرآن حاملین د قرآن زما امت کی چی دا نو دا عزتمن دا ڈالا چی دا اغا دا قرآن حاملین دی دا دا عزت ور خلق دی زکا چی دی سینو کی قرآن دی او دی دا قرآن کریم خدمت کی او قرآن کریم بل تخی د احد مقوه شهدا ډیرو قبرونه کم نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو توی دو درې شهدا په یو قبر کې دفن کوي صحابی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کی الله حبیبا چې دو درې په یو قبر کې ګدو نو قبله ته پکې کم یو ډومبې ګدو چې درې مړی خخو درې شهدا قبر کې ګدو نو قبله ته پکې کم یو ګدو قبله ته ډومبې چې څوک دی داغه نه به حساب شروع کی د دواړو جهانو سردار ورته فرمای وی چې دا چا مرتبه اوچته هغه قبله ته ډومبې ګدی صحابه کرام تی تپوس کی دا اللہ حبیب دا خطول شہداء دی او دا اللہ دا دین دا پارے دا مال او دا جان قربانی ورکڑی دا دیکھے با دا مرتبه پتا سنگ لگی دا دوارو جہانو سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائل وی دا قرآن حافظ پاکی گورے دی شہداؤ کی کہ دا قرآن حافظ یا غڑن بے قبلی تک دے دا عزتمند دے اکرمو حملت القرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عزت کوئی دا حاملین دا قرآن ذکر دی سینو کی قرآن دے دا دی پا دی وجودن پا وجہ اللہ دا قرآن حفاظت کی دا حفاظ و دا قرآن پا جب رب العالمین دا قرآن کریم دا حروف و دا کلمات و دا سکنات و حفاظت کی او دا علماء پا وجہ رب العالمین دا قرآن کریم دا معانی و حفاظت کی
دی په وجه الله د قرآن حفاظت کی د حاملینو د قرآن. نن سبا ډیرو زیاتو ماشومانو قرآن کریم د الله کلام یاد کو، سینو کی محفوظ کو، سینو کی قرآن کریم ورسره محفوظ پروت دی. او دسی قرآن کریم په دسی طریقه ورته قرآن کریم یادی دنیا حافظان چې سینو کی قرآن کریم محفوظ کو. الله د دی په وجه د قرآن کریم حفاظت کی، دی سینو کی قرآن ګرځي، دا حاملین د قرآن دی. اوس یو څو ورځې مخکې زه کویټې ته تللی وم، هلته دستربندي وه د ماشومانو. ډېر ماشومان پکې داسې وو هغې له اعزازي هغه انعامات ورکول. هغه ماشومان چې چا 17 غنټو چا 18 غنټو کې ټول قرآن په یادو اورولی، ټول قرآن کریم په یادو اورولی. 30 کاله کې چې کوم کتاب نازل شوی دی هغه نن د وړو وړو ماشومانو په سینو کې پروت دی. 17 او 18 غنټې کې ټول قرآن اوري. دا بختور پلار نه، دا بختور مور نه چې دسی بچی چې په 17 18 غنټو کې هغه ټول قرآن د جبې نه تیری. دا د الله احسان دی په دې امت باندې، په دې امت د الله احسان دی. سړی حیران پاتې شي د بعضو میندو قربانو ته. هغې حافظانو کې یو حافظ و د افغانستان، اکله چې دستربندي کېدله نو یو حافظ پکې د افغانستانو ویدی چې د افغانستان نه راغې دلته نو قیدی دلته وویلله، بیا یې ناظره وویلله او بیا یې د قرآن حفظ وکړو 3 کاله کې. او دی چې دلته راغلی دی بیا یې نه پلار لیدلی دی او نه یې مور لیدلی ده. 3 کاله کې قرآن ناظره او حفظ وکړو، قرآن یاد کو. دستربندی کې پلار نو چې کله دستربندي کېدله وی نن به شپه مدرسه کې او سبا به د افغانستان ته ځي، د خپلې مور او پلار سره به میلاویږي. بی د دې مور صبر ته سلام دی، د دې مور د صبر ته او د دې مور د عقیدت ته سلام دی چې 3-4 کاله د ځان نه بچی جدا کول او چې رالیږئ بچی نو سینه کې یو الف نشته دی. او اوس چې بچی واپس شي نو نن چې بچی ورشي نو حامل د قرآن به ورشي، حافظ قرآن بچی به ورته حواله شي. دا د دې مدارسو او دا د دې علماو برکت دی. الحمدلله پاکستان په حفاظو کې په ټوله دنیا کې په اول نمبر روان دی. الحمدلله هر کال چې مدارس څومره حفاظ پاکستان ورکي، الحمدلله دا یو ملکم نه ورکي. د سعودي او د دوبۍ نم پاکستان په حفاظو کې په اول نمبر دی. دا د دې علماو برکت دی، دا د دې مدارسو برکت دی چې بچو ته ټیم په ټیم باندې حافظان ورکي، ښکلي علما ورته ورکي او حافظان ورته ورکي. دنیا علما دې کال کې فارغ شول، ډیر شي پلاران د علماو پلاران شول، ډیر شي میندې د علماو میندې شوي. دیکم چې ورته عالم وی بچی دې راکه ماله مدرسې ته، یاره ته به یې خراب کړي، زه به یې چرته بوځم، څه خراب به یې کړم، څه به ورته وښیم. نه، دا زه د چا په مصله ولاړ یم، دا زه د چا په منبر ناست یم، دا د خرابولو منبر نه دی. پلاره ته صبر کوه. ډېر بختور پلارانی بچی علم ته داخل کی، هغه علم کوي چې اخیری کال راشي او بخاری شریف ووایي او مونږ له راشي استاذ تکینی پلار د هغې پورې شکی وي ته زما بچی خرابوي. مونږ ورته وایي کینه چې ستا بچي له زه کم سند ورکومه دا په ټوله دنیا کې پیدا کوس. پلار یې ناسي او بچی کینی او استاذ بچی ته وایي حدیث ورته بیانی وی بچیا ستا استاذ زو، زما استاذ فلان، دا اغا استاذ فلان، دا اغا استاذ فلان. پلاری ناسی استاذ سند بیانی اخیر کې ورته وی بچیا ستا د استاذ
ابو هريره رضی الله تعالی عنه او بیا وی د ابو هريره رضی الله تعالی عنه استاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وی تما بچی خرابای دستا بچی تواما سند دی ما نشورو شو او سند چې دی ختم شو نو په نبی کریم صلی الله علیه زچ ستا بچی له کم سند ورکم او د علم نه فارغ شي ستا بچی له چې زه کوم ډیګري ورکم هغه وګوره هغې کې به نوم وي د نبی کریم صلی هغه ډیګري به په نبی علیه السلام ودرېږي او تا چې کومې ډیګرۍ راوړي دي د انګلینډ نه به د امریکې نه به یو ملک نه به بل ملک نه به کو ګورې نو چا به د چا نه ویلې او چا به د چا نه ویلې کله به یې منځ کې قادیانې راخیږي کله به یې منځ کې غیر مسلم راخیږي چا به د چا نه سبق ویلې او چا د چا نه او زه چې ډیګري درکمه نو هغې کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستا بچي ته وامه دا د استاد شو او دا بخاری چې ملاس کې درکو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث تی بچیا دا په دنیا کې خوارک بیا ستا بچی ته وامه بچیا دا بخاری چې کم عالم لیکلی دی اپیجنې وامداغه نوم و محمد ابن اسماعیل محمد نومو د پلار نوم اسماعیل بچیا دم عالم و دم دنیا کې شاگردان پریخي دي دا بخاری به ټولی دنیا ته رسوي بچیا ما نه تپوس کی وی د امام بخاری سو شاگردانو نو زه ورته وامه امام بخاری رحمت الله علیه نه تپوسو شوی شاگردان دي سو ورکړل دنیا ته امام بخاری رحمت الله علیه ورته وی چې چاته مې مخامخ بخاری شریف ویلې دی د هغې تعداد 90,000 دی 90,000 لزر کم 100,000 شاگردان امام بخاری رحمت الله علیه دنیا ته ورکړل زه چې ستا بچی له سند ورکم هغې کې به منځ کې امام بخاری راشي هغې کې به شیخ الهند وي هغې کې به عطاءالله شاه بخاری رحمت الله علیه ډېر پاک خلک وي دا امام بخاری رحمت الله علیه سفر کو کشتۍ کې ناس کورې ورله پیسې ورکړې وي نو د پیسې وشمارلې دي چې ښکاره او بیا یې کېښودې نو کشتۍ کې ورسره یو کس ناست هغه ولیدلې المؤمن غر کریم مومن ہو بولا بالا ور شریف ہوتا ہے علماء یہ سادگان علماء چی د دی په مزاج کې بس سادگی استاسو بشان نخری ولنه ورزی دا ګوتی او دا دوکا کول او دا پراډونه ولنه ورزی دا یی سادگان په مزاج کې سادگی پرتای نو پیسې د خلکو مخ کې وشمارلې کې خودل نو کس خو ولیدلې نو چې لږ مخ کې لاړو هغې کس اعلان وکړو ما نه دومره پیسې چا پټې کړې او خو ده لیدلې وي چې د ده سره دي نو چې تالاشي شروع کېدله نو امام بخاری رحمت الله علیه پیسې راواغستې کته یې دریاب ته رتاوې کړې چې تالاشي واغستې شوله پیسې د چا سره نشته خلقو هغه کس مختورن کوي دا ته په زور دعوې کوي په خلکو تهمتونه لګوي اوس پیسې خو ده لیدلې وې د هغه سره چې کله کوش شو نو امام بخاری رحمت الله علیه پسې ورغې وی حضرت تا ته پته ده او ما ته پته ده چې پیسې خو تا سره وي هغه پیسې دې سکړې خو ستا پیسې وي امام بخاری رحمت الله علیه ورته وی چې کله تا آواز وکړو نو زه پوه شوم چې دا پیسې خو زما دي نو چې تی ما سره عمومې نو تا ما نه اغستې نه شولې خو هسې په ما به یو داغ لګېدلی چې امام بخاری غلا وکړله نو زه د پیغمبر پاک احادیثو له روان یم نو د پیغمبر دا پاک احادیث د داغ نه بچ کوم ځکه مې دا شرپی کتر ویشتلي زه چې ستا بچی له سند ورکم په هغې کې به امام بخاري دې کې به داسې پاک خلک او دا نسبت چې دی دا صرف په مدارسو کې میلاویږي دا په مدارسو کې میلاویږي داسې پاک خلک امام شافعي رحمت الله علیه مور علم لولیږو تکړه شئ بچی عالمان کوي موقع ده درته موقع ورشئ په لکونو سکال حافظان او عالمان دنیا شئ امتحان طلبو سکال ورک لاکو د پاسه طلبو امتحان ورک امام شافعي رحمت الله علیه مور غیر علم لولېږي بچیا علم وکړه پلار یې مړو
امام شافعي رحمت الله علیه چې علم وکړو د مکې مکرمې نه د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته را روان شو لار کې ورته خلک استقبال ته وتلې زمونږ د علاقې عالم را روان دی خلک خبر نه دی چې الله به ته امام شافعي جوړوي دا خو امام شافعي را روان دی خلق ورله تحفې ورکړې وي اوښانو سودونه پې خلکو کړي خلق ورته ولاړ دی او مور راوتلی دا سیټ ته په یوه ګټه ناسته ده او یوه ورسره ترور ده د امام شافعي چې خلکو د امام شافعي صاحب استقبال وکړو د مور خواله ورغې نو مور یې خفه وه امام شافعي صاحب ورته وي ته ولې خفه یې وی بچیا دا شاته څه را روان دي وی مورې دا خو خلقو ما باندې سودونه کړي دي تحفې دي تحایف دي وی بچیا په دې خفه یم وی مورې دا خو خلقو را کړي وی نه بچیا ته ما دې له نه وی لېږلی ما ته د پیغمبر د احادیثو مجموعې له لېږلی وی ما له به د پیغمبر احادیث کور ته راوړي ما ته دې له لېږلی دا اسی خلقو را کړي ما هغه راوړي دي نه بچیا په دې خفه یمه وی څه وکړمه وی دا ټول په دې ځای خیرات کا هغه ټول په هغه ځای خیرات کړل او امام شافعي صاحب د خپل مور سره را روان شو کور ته راغی داسې میندې وي داسې بچي الله عالمان کړل الله یې بچي حافظان کړل دا د الله احسان دی زمونږ په ملک باندې چې دنیا مدارس او ښکلي ستر ستر علما او دنیا علما فارغیږي هر کال دنیا حفاظ فارغیږي هر کال نو نبی علیہ السلام فرمائی زما د امت عزتمن خلق چې دی حملت القرآن چې د چا په سینه کې قرآن د قدر کوو بس دا عزتمن دی او بله ډله و اصحاب اللیل چې کم خلق د شپې الله ته ولاړي چې خلق ودشي او دی الله ته ودرېږي اصحاب اللیل د تهجد گزار یو دا ډله عزتمنده ده او یو حاملین د قرآن چې دي دا دوه ډلې چې کله زما امت کې ووینئ حاملین د قرآن او د شپې تهجد گزار وی دا عزتمند ډلې دي او د دې عزت کوئ دا زما د امت اشراف خلق دی رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین